بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ناست یو چرته شرینګل کې د په یونیورسيټي کې د وحید کوکو د طرف یو خسته مشاعره وشوله. ملګری راغلي دي د سلمان دیره ده او ټول ملګری منیر بنيري صاحب او مختار ایران صاحب او شیرباز صاحب د خزما خواته جاوید شاه درمان صاحب سلمان خو قربل دغه هم قربل اعظم صاحب او نیازک لاله ټول ناستي اسنن نو مشاعره وکاو. مختصر مشاعره به ډیره مزیدار به د قربانو په غوښتنه باندې مشاعره به روایتي مشاعري منیر چې کم نه منیر بنيري صاحب زمونږ د پروګرام مشر ملمي درمان صاحب چې کم نه نو صدر وی او زما سره خواته ناس او مختار ایران صاحب او شیرباز صاحب او دا ټول نیازک لاله او اعظم صاحب ټول به چې کم نه نو اعزازي ملمانوي. نو مشر من مخ د ټولو روستي د ښکارا خبره ده. نو منیر صاحب د ټولو روستي او دوه شیرونه درې شیرونه په مشاعره کې شریکو. نو د ټولو نه مخ کې زما سره خواته چې څوک ناست فرست امپریشن از د لاست امپریشن شیرباز صاحب لبلنه ورکوم چې دوه درې شیرونه را سره شریک. ټولو ملګرو ته دغه یو شعر ډالوي چې څوک ځان کافر کې ستا ښکلا پسې خبرې کوي څوک ځان کافر کې ستا ښکلا پسې خبرې کوي او چا دې د حسن په مذهب باندې ایمان راوړی او ویلي پاکستان هغه زاړه لوزونه نه ښکاري نن خو د سترګو پښتنو خبرې نورې دي. مختار حیران صاحب نو بلنه ورګوم چې څو شیرونه را سره شریک سو کې رایات کې نو زړګیله می خفغان راولي سو کې رایات کې نو زړګیله می خفغان راولي او ریبار به چرته چې نن شپه خو جانان راولي. دومره څوک راشي چې قصې د محبت شروع کی او دومره څوک راشي مړه سم پسې ارمان نه ولي چې یاره سړی پکې دلالي زما زړه خوږیږي زما د ملک چې دغه خالي زما زړه خوږیږي او ته چې پښتون په پښتون وجنې تبانشې کوي پنجاب ستا چې دا کمالي زما زړه خوږیږي ستا د سیکانو رورولي دي مبارک شي تا ته د لر او بر منځ کې دیوالي زما زړه خوږیږي او زاو جانان چې چرته یو ځای شنو دواړه جاړو زمونږ څه د غم مثالي زما زړه خوږیږي ما ته چې څوک وایي ته خبرې ما نه ساه وخیږي ما د خدای نه د مرګ سوالي زما زړه خوږیږي او مختار زه د دغه دواړو غم اغستی یم چې دغه بیر او دغه ټالي زما زړه خوږیږي وایي چې داسې میینه وه چې شرط یې پکې نه کېښودو داسې میینه وه چې شرط یې پکې نه کېښودو ما به په لار د هغې هر قدم ته زړه کېښودو ما ته یوې خدای به د روح کې ته به نه مړ کېږې هغې چې ماله په زخمونو کې رانجه کېښوده په ما به ډېره یېرېده په ما به ډېر شک کوو د مرګ لوزونه یې را سره په ژوندانه کېښوده او ستا ګمانونه غلط نه وو ما مې مور ته ووي مختار مې خوښ دی بیا لاسونه مې په خوله کېښوده. یو غزل بل وامه که نه ووامه که نه نیازکه ښه وایي چې ننو چې باراني ته به نه راځې زړه به زما وراني ته به نه راځې دا لا څنګه ما سره دې مینه ده شپه به د هجراني ته به نه راځې دا کومه یر چې کومه یره مې بېګا د بېلتانه نه کېده هغسې وشو نوره یره مې د څه نه کېده او داسې د نه راتلو باران نه و خو یار نه راتلو بس دومره مینه وه چې څومره د هغه نه کېده زما دا زړه ورله څوک اوسې دی پې ډېر مین دی بېګا تمامه شپه جړه پسې د ده نه کېده او داسې بلا خلق راتله خو زړه ته نه پرېوته دا یو سړی و ورسره مینه د زړه نه کېده اشنا ما به په زړه کې ستا یادونه ګرځول تا نه لیدل خو ما به په سره غرونه ګرځول او ستا مینه ګرانه څه وه خو په وران کنډر کې شپه وه ستا مینه ګرانه څه وه خو په وران کنډر کې شپه وه او ما هسې په دوستانو ګمانونه ګرځول ستا مینه ګرانه څه وه خو په وران کنډر کې شپه وه ما ټول عمر د ځان سره وخمونه ګرځول او راځه خپو ته مې کښېنه پخوانۍ قصې شروع کړه او ستا یاد شي په لمبو چې به دې زړونه ګرځول او جهان هغه پخوانۍ قصې شروع کړه او ستا یاد شي په لمبو چې به دې زړونه ګرځول او جهانه ستا خندا نه جهانه
ورګه ته یار ير شو رانه هغه خندا د څه شو یار هغه خایست د څه شو په مونږ لیونو چې د سرونه ګرځول او جانان استا واده او د مختار لیونی مینا مولانا به مخ کې سلامونه ګرځول ډیره مننه ګناه به ماته هم وي خو ګناه به دومره نه وي دا تا چې څومره وکړله زما به دومره نه وي او زمونږ د ګناهونو بوج امبار که په مخلوق شو سپوږمۍ به دغسې وي خو رڼا به دومره نه وي په دغه شعرونو بلنه ورکومه حسنین ته چې 2 شعره صرف را سره په ترنم کې شریک کې او زما په خیال چې اقا را سره شریک کې چې غوږ ومه چې غلی غلی یار غږېدو دغه ټیک دی بل به نوی نه ورځي نو د ښار خلکې یعنې ټول په تماشا دی او اختر دی د ښار خلکې یعنی ټول په تماشا دی او اختر دی یو ځوان په مزدورۍ باندې اخته دی او اختر دی یو ځوان په مزدورۍ باندې اخته دی او اختر دی په غاړه یې جامې نشته د پلار تصویر ته ګوري او په غاړه یې جامې نشته د پلار تصویر ته ګوري او له کونډې نه ماشوم بچی خفا دی او اختر دی یا له کونډې نه ماشوم بچی خفا دی او اختر دی یو ځوان په مزدورۍ باندې اخته دی او اختر دی سپین ګیری پلار او شان د کټ خوا سره روان دی او سپین ګیری پلار او شان د کټ خوا سره روان دی او نظر مې د یو ځوان په جنازه دی او اختر دی یا نظر مې د یو ځوان په جنازه دی او اختر دی یو ځوان په مزدورۍ باندې اخته دی او اختر دی د یارانو د شیرینو دا یار چا داسې بدرنګ دا ښار دومره بدرنګ نو دا ښار چا داسې بدرنګ بې غرضه یې خاني وه بې غرضه یې روزګارو او بې غرضه یې خاني وه بې غرضه یې روزګارو لیکوال چا داسې بېلار که فنکار چا داسې بدرنګ که دا ښار دومره بدرنګ نو دا ښار چا داسې بدرنګ که دا ښار دومره بدرنګ نو دا ښار چا داسې بدرنګ نو تاسو ته د یاد وي چې اعظم منیری صاحب به زموږ سره شعرونه شریکوي نو هغه ته به بلنه ورکوم غم د خدای په خیر کما د زړه رضا ته نه پرېږدي درد لیونی کړی یم پر هر مې ساته نه پرېږدي یو د خېټې غم او بل د دا شاعري ورکه شي دا دور ظالم دی ما مې خپل اشنا ته نه پرېږدي دلته به جانان ساتي د خلکو د نظر نه پټ دلته کې قسم دی چې څوک ښکلي چاته نه پرېږدي څه تمغې او څه قیسې د ننګ به راوړې چې راځي د زنځیرونو شړنګ به راوړې او د محنت وسیله چرې نه ورکېږي یوه ورځ به د خدای ښکي رنګ به راوړې د محنت وسیله چرې نه ورکېږي یوه ورځ به د خدای ښکي رنګ به راوړې او خارجیان یو بل ته وایي پښتونخوا ته هلته مزه لیونیه جنګ به خارجیان یو بل ته وایي پښتونخوا ته هلته مزه لیونیه جنګ به راوړې ډېر بې سوره بې مزې یم قسم دی میرزا خانه چې راځي نو بنګ به راوړې ډېر بې سوره بې مزې یم قسم دی میرزا خانه چې راځي نو بنګ به راوړې او که پښتون چرې خدای یو کو نه دا واوره پنجابي د اوبو قلنګ به راوړې که پښتون
چېرې خدای یو کو نه دا واوره پنجابي د اوبو قلنګ به راوړې نه د عشق د ګړنګونو په سر مزه روغ وجود به هلته یوسې رنګ به راوړې او یا زما حاسدانو په لاړ نشي یا زما پاک زړګی به ورله اوسې زنګ به راوړې نو اوس په نیازک لا ته بلنه ورکوم خو چې د کیمره ټیک کې ژوند چې مې بې یاره ځي دا څومره بېکاره ځي مونږ په غرمه پاسو خلک سم د ساره ځي ژوند چې مې بې یاره ځي دا څومره بېکاره ځي مونږ په غرمه پاسو خلک سم د زاره ځي نشته یې څوک خپل پکې ځکه ستا د ښاره ځي نشته یې څوک خپل پکې ځکه ستا د ښاره ځي دا نیازک بهار سره او هر وخت د بازاره ځي او دا د 10-12 کالو زاړه شعرونه درته وایم چې هغه ومانه مروره بیګا خوب راله نه راتلو د سره بیګا هغه ومانه مروره بیګا خوب راله نه راتلو د سره بیګا ما د کور دیوال ته شپه سبا کړه هغه ومانه نه خبره بیګا د نیمې شپې مې د زړه ور وخوچا په ما سبل شانتي وایره بیګا ما د کور دیوال ته شپه سبا کړه هغه ومانه نا خبره بیګا د نیمې شپې مې د زړه ور وخوچا په ما سبل شانتي وایره بیګا نیازک له ستا د غمه خوب نه ورتلو ښه ده چې راغلی د زړه سره بیګا نو مور او پلار مو نه بیلی رور رانه کوڅه بیلی مور او پلار مو نه بیلی رور رانه کوڅه بیلی هر څوک تیل باتی سیزي خدای مستانه نه بیلی هر څوک تیل باتی سیزي خدای مستانه نه بیلی دلته څوک راغلی دي ګرځي پښتانه ویلی دلته څوک راغلی دي ګرځي پښتانه ویلی سبد مو د چا کړي مونږ اخر پسه بیلی خدای ته خپه کړي څوک چې ما واغه بیلی خدایا ته خپه کې ډیر څوک چې ما واغه بیلی بیل لکم خو څنګه بیل څوک د ځان نظر بیلی بیل لکم خو څنګه بیل څوک د ځان نظر بیلی د بابا له دې پروانه شروع کیږي هر یو کار له خپل ځان نه شروع کیږي د جیلونو چې یریږي کور کې کینه انقلاب خپل زندان شروع کیږي د جیلونو چې یریږي کور کې کینه انقلاب خپل زندان شروع کیږي او زناور د ځان نه جوړ نه کې سایوا هر خکار خو د انسان نه شروع کیږي دې کې یو شعر نیم بلمو خو او دو شعر دغه ورته وایم منیره چې دلته خډاډه راځه او شپې کوه دلته خډاډه راځه او شپې کوه ما سره چې ګرځې نو مزې کوه خپل زړه چې د څه غواړي هغه کوه ما ته د ملا شان مسلې کوه خپل زړه چې د څه غواړي هغه کوه ما ته د ملا شان مسلې کوه او خیر دې که یار نه راځي نو مه راځه ما ته د خپل ځان په شان بانې کوه او دغه دوه اخرني شعرونه دي چې سبب زما او سبب ستا قصې دلته بلا خلق دي بلا قصې سبب زما او سبب ستا قصې دلته بلا خلق دي بلا قصې هر څوک دروغ وایي او دروغ خوښوي نه اوري نیازکه څوک رښتیا قصې که نه راځې نو راته پاک ووایه یاره دوکې موکې دې نه منمه نظریه یو ساته چې هر څنګه وي نورې جلسې مرسې دې نه منمه دا شعرونه د مدثر جهان ته ډالې بهرحال تاسو له بلنه ورکوم چې داسې خو نه وای چې سهل د اضطراب هم نه و داسې خو نه وای چې سهل د اضطراب هم نه و خو بدقسمتي دا و چې موږ سره کتاب هم نه و او ګولو مې پاڼې شوم چې ځمکې ته دې وویشتمه بیا چې دې پورته کړم زما وجود کتاب هم نه و او دا چې نامې مورخ پرون په اور پسې کړې د دوی په سترګو کې د مخکې تللو خواب هم نه و او چې په شیشه شوم هر چا راپسې چغې کړلې چې ورسلمه شوم د چا سره جواب هم نه و چې په شیشه شوم هر چا راپسې چغې کړلې چې ورسلمه شوم د چا سره جواب هم نه و او خدای خبر ښکلي به تې ولې په تش لاس تنېدل خدای خبر ښکلي به تې ولې په تش لاس تنېدل
زما د زړه بازار خو هغه وخت خراب هم نه و خدای خبر ښکلي به تې ولې په تش لاس تنېدل زما د زړه بازار خو هغه وخت خراب هم نه و او حیران شوم یار د دې مالی تندی په څه پړقېدو حیران شوم یار د دې مالی تندی په څه پړقېدو په دې چمن کې خو نو ستا په شان ګلاب هم نه و حیران شوم یار د دې مالی تندی په څه پړقېدو په دې چمن کې خو نو ستا په شان ګلاب هم نه و او فنکاره یاره ته د داسې خلکو خواله لاړې فنکاره یاره ته د داسې خلکو خواله لاړې چې اهمیت د چا په زړه کې د رباب هم نه و فنکاره یاره ته د داسې خلکو خواله لاړې فنکاره یاره ته د داسې خلکو خواله لاړې چې اهمیت د چا په زړه کې د رباب هم نه و او تاج زما مقصد جنت نه و د خدای رضا وه تاج زما مقصد جنت نه و د خدای رضا وه ما هغه وکړه چې به کوم څه کې ثواب هم نه و مختار حیران صاحب په غوښتنه باندې و چې پړق به را پرېوځي اسمان که زما چغې واوري خو شک مې نشته په ایمان که زما چغې واوري او زما محل ته ناستې پاستې ته پسخېږي خو بس توبې به وباسي خواران که زما چغې واوري او ما ته معلوم دي ما یوې سختې له نه ورکوي راځي به خامخا یاران که زما چغې واوري او سړی به نه یم که په شپه مې جانان را نه وستو ارمان دی نو ارمان که زما چغې واوري چېرته په ښه زیري په خېټه کې خوشحاله شمه ویم خفه نه شي یتیمان که زما چغې واوري چېرته په ښه زیري په خېټه کې خوشحاله شمه ویم خفه نه شي یتیمان که زما چغې واوري خبر به نه وي چې زما خپک یازغی تلی دی خبر به نه وي چې زما خپک یازغی تلی دی ما ته ودرېږي خو کاروان که زما چغې واوري خبر به نه وي چې زما خپک یازغی تلی دی ما ته ودرېږي خو کاروان که زما چغې واوري نری او پیل تکبیر مې دواړه راټه کړي تاجه تش لاس به نه تېرېږي خان که زما چغې واوري منیر بنیری صاحب بس چې بني آدم راته څه نه وایي زمزمار لړم راته څه نه وایي او زغم را پکې وینه وچه کړې ده غم مه کوه غم راته څه نه وایي بس چې بني آدم راته څه نه وایي زمزمار لړم راته څه نه وایي زغم را پکې وینه وچه کړې ده او غم مه کوه غم راته څه نه وایي او دغه دوه شعرونه زاړه دي چې د سیند په غاړه به له تندې نمرو ما او تا دواړه به له تندې نمرو چرته یورپ ته به پیاده روان یو چرته په شاړه به له تندې نمرو چرته یورپ ته به پیاده روان یو چرته په شاړه به له تندې نمرو او دغه د زلفو تار والا به درته ووایم چې ستا د زلفو تار په جیب کې ګرځوم د خودکشۍ او زار په جیب کې ګرځوم هغه چې ما درله د شپې ویستی و هغه تصویر د یار په جیب کې ګرځوم وخت به راځي ما به هم ښه کي خدای بیا به دا ټول بازار په جیب کې ګرځوم دا خپلې زورورې به په دې ځای باندې پرېږدو حاجي صاحب دا خبرې به په دې ځای باندې پرېږدو دا خپلې زورورې به په دې ځای باندې پرېږدو حاجي صاحب دا خبرې به په دې ځای باندې پرېږدو د حورو او شرابو ذکر منمه چې ښه دی اذان کېږي سندرې به په دې ځای باندې پرېږدو قیسې یې ډېرې وې یوه قیسه یې نه کوله یو طرفه مینه وه هېڅ مزه یې نه کوله چې ما ویلې وي هغه سندرې ټولې زده وې چې ما کوله نو هغه ټپه یې نه کوله د لاروي جانان به لا واخلمه څه هوښیار و سترګې یې اشنا کړې خو د زړه دعوه یې نه کوله ځکه نه یې ما په له چشمان راواړوه ما باندې د غر عمره احسان راواړوه او ځکه نه لمدو زلفو له سڼ ورکه ځکه نه یو څو څاڅکي باران راواړوه نور د فریقو په حق کې نه یمه نور د فریقو نه د مولیان راواړوه نور د فریقو په حق کې نه یمه نور د فریقو نه د مولیان راواړوه خدایه بې ګناه قتلونه یې ډېر وکړه خدایه د دې ظلم نه انسان راواړوه او تا چې ورته لار د میکدې خدا ورشه که نه اوس د منیرجان راواړوه بس دی وایي ستا غاړې له هار به ترېنه جوړ کړمه نن مې د رامبیل ګلونه وڅنډل او صرف ستا نامه را سره پاتې ده او ما د ځان نه ټول نومونه وڅنډل درمان صاحب زموږ د نني پروګرام د ننۍ غونډې صدارت په کوي نو هغه دوه شعرونه هم ماته رایاد شوه به ورته
ډالۍ کما چې خوشاله وم چې ما ګنې ریبار ساتلی دی خبر شوم چې لستوڼي کې مې مار ساتلی دی او دا ځکه مې بټوه نه خالي کېږي د پیسو نه په دې کې مې د چا د زلفو تار ساتلی دی نو درمان صاحب د بلنه ورکوم او بل شعرونه به ترې اورو ژوند نه چې څوک ستړي شي نو څه کوي ما ته خو بیا خیال د خودکشۍ راځي او کور ته لاس نیولې مې بوزي یاران لار کې مې د ریل ګاډي پاټلی راځي او اوس خو مې د سترګو سمندر وچ دی اوس خو واپس دلته کشتۍ راځي اوس خو مې د سترګو سمندر وچ دی اوس خو واپس دلته کشتۍ راځي کوم سړی چې مړ یو جینۍ پسې اوس ورله مزار له جینکۍ راځي او زه اوس خبر شوم چې مور مې دروازه کې جاړي ما به ویل دا خلک ولې هدیره کې جاړي او چا چې به کلي کې هر چا له حوصله ورکوله هغه سپین ږیری نن د زوی په جنازه کې جاړي چا چې به کلي کې هر چا له حوصله ورکوله هغه سپین ږیری نن د زوی په جنازه کې جاړي او د تسلی لاس په اوږه باندې څوک نه ږدي د چا د تسلی لاس په اوږه باندې څوک نه ږدي د چا هر یو سړی ځان سره کور کې آینه کې جاړي زمونږ د کلي نه یو ځوان زلمی د ورځې رک شو او زمونږ د کلي میر جمال به بوش پکې جاړي او دغه یو څو شعرونه نور دي چې باور نه و زما په اندازې چې هوا شته ثابته کړله بیا ستا لوپټې چې هوا شته باور نه و زما په اندازې چې هوا شته ثابته کړله بیا ستا لوپټې چې هوا شته او بیا ستا په لوپټې پاتې د شک نو جواز بیا ستا په لوپټې پاتې د شک نو جواز اواز وکړلو ما باندې ډیوي چې اواز شته او دا خپله لوپټه دې په اختیار کې ده که نه دا خپله لوپټه دې په اختیار کې ده که نه په ما باندې باور وکړه د هغې چې اواز شته او په منځ کې د بدذوقو غزل څنګه د ژوند دی په منځ کې د بدذوقو غزل څنګه د ژوند دی او بیا دلته بلې څنګه د ډیوي چې اواز دی ډېر او سلمان به د میلمنو شکریا په اخره کې ادا کړي صرف په یو درې ټوکو کې نو سلمان السلام علیکم زه د ټولو زیاته شکریا ادا کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له وخت راکړو زموږ زګي ته راله په دې شپه باندې او خاص کار منیر بنیری چې دیوراله موږ له خپل ټایم راکړو ډېره مهرباني ډېره شکریا او دغه محفلونه دی آباد وي قاری صاحب په اخره کې دعا وکړي او بس بیا به سمول بسم الله الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين